هر سړی زموږ دروازه ټکوي، څوک ډوډۍ وړي، څوک چندې وړي، څوک پیسې وړي، څوک اوټ وړي، خو یو چا تر اوسه پورې زموږ یو ضرورت هم نه دی پوره کړی، نه یې روزګار راکړی دی، نه یې په موږ پوښتنه کړې ده، نه زموږ جنازې ته راغلی دی، نه زموږ فاتحې ته راغلی دی. سلامونه قدرمنو، امید لرم چې جوړ به یاست. قدرمنو، دا سوال کوم له تاسو سره څوک مرسته کوي چې تاسو ناروغ سئ، څوک مو هسپتال ته وړي، علاج مو څوک کوي، چې وږي سئ ډوډۍ څوک درکوي، چې تږي سئ اوبه څوک درکوي، د ګیس بل مو څوک پرې کوي، د بجلي بل مو څوک پرې کوي، بستره څوک درته هواروي، چای څوک در پخوي، د سهار ناشته څوک درکوي، د غرمې ډوډۍ څوک درکوي، خدمت هم څوک کوي، هر ضرورت هم څوک ولاړ دی. یقینا بس تاسې په دماغو کې یا ورور وي، ورېنداره به یې، خور به یې، مور به یې، پلار به یې، بل هیڅوک نسوای کولی چې ستاسو سره مدد وکړي، ستاسو مرسته وکړي، ستاسو ضرورتونه پوره کړي. تاسو د خپل کور دغه عظیمو انسانانو ته عزت ورکړی، لاسونه مو ورمچ کړي، د دې خدمت اعتراف کوئ، په پلارګیلوي، په مورګیلوي، په خورګیلوي، په ورورګیلوي باندې فخر کوئ. ستاسو په ژوند کې دغه کسان چې ما یې نومونه واخیستل دغه مرسته کوي. نور ستاسو په زندګي کې هر کرکټر، که جمال دی که بل څوک دی، هر څوک دی، دا دروغ دی. تاسو باید هغه خلکو ته ګټه ورسوئ چې هغه شپه ورځ ستاسو خدمت کوي. اوس نو قدرمنو، تاسو په چا پسې یاست؟ د چا لاسونه مچوئ، چا ته عزت ورکوئ، د چا نارې وهئ؟ ستاسو په ژوند کې تاسو ته چا ګټه در رسولې ده؟ ستاسو غم یې خوړلی، یو وخت یې ډوډۍ درکړې، یو ګیلاس اوبه درکړي، په ناجوړي ناروغۍ کې ستاسو پوښتنه کړې، په لوږه کې له تا حال احوال کړی وي، ستا دروازې ته درېدلی وي. څوک ستا د یو سړي نوم اخیستلی سوای چې ستا په ژوند تېرولو کې مرسته کوي، ستا سره ستا ضرورتونه پوره کوي. له دې سره ستا ورونه، ستا پلار، ستا د کور خلک، هغه خلکو ته چندې ورکوي چې دوی وایي چې موږ به تا ته خوشحالي راولو، ستا د روزګار مسله به حل کوو، ستا لوږه به ورکوو، دا وطن به جنت کوو، ګلې ګلزار به. هغو خلکو ته موږ ووټ ورکوو، د هغو په مظاهرو کې شرکت کوو، چندې ورکوو، جلسې کامیابه کوو، وزیران یې کوو، مشران یې کوو، وزیر اعلی یې کوو، خو تر ننه پورې د دوی د یوې روپۍ ګټه موږ نه ده لیدلې. دا ټول زموږ په دماغو باندې قابض دي، نفسیاتي ماهرین دي، د دوی په خبرو موږ عمل کوو، د دوی په طریقو باندې موږ ژوند تېروو، له مشکلاتو سره مخامخ یو، په کورني جنجالو اخته یو، له ورور سره بدنیتی دي، له کلیوال سره بدنیتی دي، پلانی ښه سړی دی، پلانی ښه مشر دی، پلانی به زموږ مشر وي. په دا کیسو باندې زموږ په کلیوالي ژوند او کورنی ژوند دا ټول متاثره دي.